ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو ته بیا د یوې نوې ویډیو سره راغلم چې تاسو ته وښیم څنګه تاسو وایرل سندرې یا ویډیوګانې یا نظمونه جوړولی شئ. لکه څنګه تاسو په سکرین باندې وینئ دوستانو، دا سندرې جوړول ډیر اسان دي او تاسو هم کولی شئ چې دا ډول ویډیوګانې جوړې کړئ. دې ډول ویډیوګانو لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده چې بغیر له انټرنیټ استعمالیږي. اپي پلیر په نامه باندې اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او که هلته مو نه که پیدا، نو دوستانو زما د ویډیو په ډسکریپشن کې به هم د دې لینک موجود وي. نو دوستانو چې کله تاسو دا را ډاونلوډ کړه، د هغه نه به بعد تاسې ملګرو د اپلیکیشن به اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړئ تاسو به یو څه دا ډول صفحه راخلاصیږي. دا ډول صفحه چې راخلاصه د هغه نه به بعد تاسو ملګرو دلته ډېرې اپشنې وینئ، خو په دې اپشن باندې به یو ځل تاسې کلیک وکړئ. دا هغه مربع شکل اپشن چې ده، دې ډاټ باندې مو چې کلیک وکړه نو دلته نه بس تاسې بیا په لوډ فرام فایل باندې به دلته یو ځل کلیک وکړئ. چې دلته مو کلیک وکړو نو دې ډاټس ته به راسئ او دلته نه به تاسې خپل هغه ټیمپلیټ چې کوم ما تاسو درکړی په ډسکریپشن کې به لینک به وجود وي، هغه به تاسې دلته ورته اپلوډ کړئ. کله مو اپلوډ کوو نو په دې اپشن باندې دلته کلیک وکړئ، د هغې شی غوندې چې ښکاري دا تاسې هغه به دلته ورته اپلوډ شي. نو چې کله دا دلته ورته اپلوډ شو، هغه نه به بعد تاسې په دې کې خپله نوم ورکوئ، خپله لوګو، د خپل خوښې عکس به ورته ورکړئ او خپلې خوښې نظم وي، نعت وي او یا هم تاسې به سندره ورته انتخاب کړئ. د هغه لپاره به دلته پنسل اپشن باندې یو ځل کلیک وکړئ. دلته مو یو ځل کلیک وکړو، د هغه نه به بعد ملګرو تاسو ته یو بله صفحه راخلاصه سي. لومړی تاسو ته یو ګیلري په رقم اپشن ښکاري چې فاینل کمپوزیشن لیکلی، د هغه نه لاندې درېیمه درجه کې ایمیج لیکلی. د ایمیج باندې یو ځل تاسو کلیک وکړئ، د تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. هغه نه به بعد تاسو په جنرال اپشن باندې هغه نه لاندې ایمیج چې لیکلی بخښنه سي، په دې باندې به یو ځل تاسو کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړو هغه نه به بعد تاسو څه کوئ، دا ګیلري اپشن باندې به یو ځل تاسو بیا کلیک وکړئ. چې دلته راغلی تاسو ته به لږ لاندې راشئ، دلته به تاسو ته یو بل څه راغلی وي پیک ایمیج به ښکاري. د پیک ایمیج باندې یو ځل تاسو کلیک وکړئ. هغه نه به بعد دلته ملګرو تاسو خپله خوښې کومه لوګو چې تاسو ورته انتخاب کړئ، هغه یعنې شا بیکګراونډ عکس چې ده، هغه به تاسو دلته ورته اپلوډ کړئ. زه راځم دا عکس ورته انتخابوم. دوستانو چې کله مو دا عکس ورته انتخاب کړو، د هغه نه به بعد لاندې په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، د هغې شی نښه باندې به تاسې کلوز کړئ. کله مو په دې اپشن باندې کلیک وکړو نو دوستانو دلته به دا اپشن ورپسې آن کوئ په دا درجه کې، او دا به کلوز کوئ. کله مو دا کلوز کړو بیا ته به بیک راوځئ، بیا به په دا پنسل اپشن باندې یو ځل کلیک وکړئ. بیا مو یو ځل کلیک وکړو، هغه نه به بعد ملګرو تاسې راسئ په څلورم اپشن کې تاسو ته یو ایمیج ښکاري، دې ایمیج باندې به بیا تاسې کلیک وکړئ. څلورم نمبر کې ایمیج چې لیکل شوی، د هغه نه به بعد به بیا تاسې په ایمیج باندې دلته کلیک وکړئ او د ګیلري اپشن باندې به تاسې یو ځل بیا کلیک وکړئ. هغه نه به بعد لاندې چې راشئ پیک ایمیج بیا لیکلی، په دې پیک ایمیج بیا کلیک وکړئ او دلته نه به تاسې اوس خپله لوګو چې کومه تاسې انتخاب کړې ده ورته، هغه لوګو به تاسې دلته ورته اډ کوئ. تاسې لرې ملګرو زما لوګو ورته اډ شو، هغه نه به بعد په دې اپشن باندې بیا کلیک وکړئ، دا به تاسې کلوز کړئ. چې کله مو دا کلوز کړو نو ملګرو دلته به تاسې بیا ته یو ځای کې کلیک وکړئ چې زه تاسو ته اوس ښیمه. دغه ځای کې مو چې ملګرو کلیک وکړئ، ستاسې لوګو به په خپله اندازې په خپل ځای سره څنګه سي برابره سي. هغه نه به بعد دلته تاسې په جنرال اپشن باندې کلیک وکړئ. جنرال مو چې کلیک وکړو نو لږ به لاندې راشئ، په دې اپشن کې به لږ تاسې داسې په خپله اندازې سره د لوګو ورته برابره کړئ. دلته مو چې کله خپلې اندازې سره لوګو ورته برابره کړه، په خپل ځای کې ورته راشي. دا لاندې هم اپشن دي، په دې اپشن کې هم لږ دا رقم وینئ د ملګرو زما لوګو په خپل ځای کې برابره شو. کله دا برابره شوه نو بېرته به دننه بیا بیک راشي. رس ملګرو زموږ دوه کاره وشول، لومړی خو موږ عکس ولګېد او دوهم زموږ لوګو ولګېده. اوس موږ راځو ملګرو دې کې موږ د لاندې چې لیکنه شوې په دې کې موږ خپل نوم لیکل غواړو. چې کله دا نوم لیکئ نو بیا به پنسل اپشن باندې کلیک وکړئ او داسې به لاندې راسئ. د کمپوزیشن 1 نه لاندې ټیکسټ لیکلی، د ټیکسټ باندې به یو ځل کلیک وکړئ او د جنرال نه لاندې اپشن باندې یو ځل کلیک وکړئ. کلیک مو وکړو، هغه نه بعد دلته سپین رنګ نه پورته تاسو ته یو اپشن ښکاري، په دې باندې کلیک وکړئ او دلته نه به تاسې خپل خوښې نوم ورته ورکړئ. زه راځم خپل نوم ورته ورکومه. دا د ما خپل نوم ورته انتخاب کړ. کله مو نوم ورته انتخاب کړو، دغه نه بعد په اپشن کې کلیک وکړئ، دلته نه تاسې خپل رنګ هم ورسره چینج کولی شئ چې هر رنګ ستاسې خوښ وي او تاسو به خپل رنګ د خوښې هغه به ورته ورکړئ. زه راځم دلته خپل رنګ ورته انتخاب کړمه. خپل رنګ به چې کله د خوښې رنګ مو ورته انتخاب کړو، هغه نه به بعد تاسې بیا دلته دا کلوز کړئ. کله مو بېرته بیا دا کلوز کړو، د هغه نه وروسته دې د PH دا چې لیکلی په انګلیسي، په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسې خپل خوښې فونټ هم ورکوئ، هر فونټ چې ستاسې خوښ وي هغه به هم ورکړئ او کلوز وکړئ. کله مو هغه هم ورکړو او کلوز هم کړو، نو پاتې ستاسې څه کار څه
یو کار پاتې ده چې تاسې خپل خوښې میوزیک ورته ورکړئ او که چېرته تاسې دا رنګ به بدلول غواړئ په کوم هغه باندې چې تاسو ته رنګ ښکاري دا چې زه دلته که هغه پې کومه دا ډاټ پې کوم دا رنګ که چېرته تاسې تغییر ورکول غواړئ دا هم تاسې تغییر کولی شئ. دا به تاسې تغییر کولو لپاره د پنسل اپشن باندې کلیک وکړئ او د بارس چې لیکلي دي کمپوزیشن 1 نه لاندې د بارس څومره بارس دي په دې به تاسې کلیک وکړئ او د بارس باندې به کلیک وکړئ. لاندې چې راسئ دلته نه به تاسې خپل خوښې رنګ ورته انتخابوئ. هر رنګ چې تاسو خوښ وي هغه رنګ تاسې ورته انتخاب کړئ. د بارس باندې به رنګ ورته انتخابوئ. د نور بارس هم ډېر دي په دې ټولو کې به تاسې خپل خوښې رنګ ورته انتخاب کړئ. کله مو رنګ هم ورته انتخاب کړ د هغه نه به وروسته ملګرو تاسې غواړئ خپل دلته سندره نعت نظم ترانه هر څه بیا ورته ورکولی شئ. هغه لپاره به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ چې دې اپشن مو کلیک کړئ دلته به تاسې راسئ لایبرري ته. لایبرري ته چې راغلی ملګرو دلته به تاسې خپلې خوښې فولډر نه هر څه چې تاسې انتخاب وي هغه به ورته سلیکټ کړئ. چې کله مو هغه سلیکټ کړ مقصد زه راځم دلته یو دانه سلیکټ کومه خپلې خوښې مقصد ملګرو دا زه غږ ټیټومه ځکه چې کیدای شي ماته کاپي رایټ پرې راشي. دا غږ مې ټیټ کړ چې کله مو دا نظم انتخاب کړ د هغه نه بعد ریډیټ باندې بیا کلیک وکړئ ویزلز باندې به کلیک وکړئ. دا به ستاسې په سندره باندې اپلای شي په خپله ویډیو باندې. کله دا بیا اپلای شو نو هغه نه به بعد تاسې دا څنګه ایکسپورټ کوئ. ایکسپورټ کولو لپاره به دې اپشن باندې کلیک وکړئ یو ځل. دا اپشن باندې کلیک وکړ نو دلته ملګرو تاسې خپلې خوښې ټایټل ورکولی شئ. هر متن چې ستاسې خوښ یا هر نوم مو خوښ وي هغه ورکولی شئ. د هغه نه وروسته پریسیټ ته به راسئ او دلته نه به تاسې خپلې خوښې څومره ایچ ډي کې غواړئ صفا کوالټي کې هغه به ورته انتخاب کړئ. څومره سایز کې غواړئ راځمه ده کې انتخابوم. کله مو دا هم ورته انتخاب کړو د هغه نه به بعد لاندې راشئ او په دغه ځای کې ملګرو څومره وخت تاسې غواړئ چې 15 منټه ویډیو مو ده 10 منټه ویډیو مو ده 20 ده 10 منټه ده 15 منټه څو سکینټه ده هغه تاسې ورته انتخاب کړئ. کله مو هغه هم ورته انتخاب کړه هغه نه بعد دلته په ایکسپورټ اپشن باندې کلیک وکړئ او ستاسو ویډیو به څنګه سي ګیلري ته ایکسپورټ سي. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې نو مهرباني وکړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. ملګرو یو خوندور کمنټ وکړئ چې راتلونکي ویډیو ستاسو په کومه موضوع باندې جوړه کړم.